اسلام فالو هیواد اعداد ضروری معسكر ضروري ده چمتو منظم سپی لخکر ضروری ده اعداد ضروری معسكر ضروري ده چمتو منظم سپی لخکر ضروری ده جهاد روزنتون ده هیواد رغول ځان فولاد جوړول استقلال پر ساتل جهاد روزنتون ده هیواد رغول ځان فولاد جوړول استقلال پر ساتل خپل وجود د اسلام مختص پر ضروری دی چمتو منظم سپی لخکر ضروری دی اعداد ضروری معسكر ضروری دی چمتو منظم سپی لخکر ضروری دی اعداد ضروری معسكر ضروری دی چمتو منظم سپی لخکر ضروری دی مدرسه د اعداد نو دلته د درس ویلو نه دلته د زده کړو نه مقصود به یوازې دا نه وي چې تاسې تعلیمي مرکز ته راغلئ 5 ورځې میاشت یو نیمه میاشت څومره وخت هم تېر کړ درس وویل سو او له دې چې تللو سره هغه شی له وباله څو ختم شو دغه مفکوره له ځانه ختم کړئ آینده ځان ته یو غټ ټارګېټ وټاکئ یو لوړ هدف ځان ته وټاکئ د هغې ته د رسېدلو لپاره ته خپلې هڅې دا نن نه پیل کړه ځکه تا نن دا درک وکړه چې زه مخکې څه شی وم اوس څه شی یم او آینده کې باید څه سم نو د آینده مخته تللو لپاره چې څومره تکلیف ته په دې یوه دوره کې وزغمه د آینده پرمختګ لپاره به داسې نورو ته هم تکلیفونو ته ځان تیاروو ته په ټولو شیونو کې خپل د الله رضا مقصود وګرځوه که چېرې ته د الله تعالی رضا مقصود وګرځوې که بس درکول کېږي د هغه معاش به تا ته درکول کېږي که امتیاز لري د بس لپاره د هغه بس امتیاز به تا ته درکول کېږي که نوره هره فایده د هغه بس یا د هغه کار وي د هر شی امتیاز د تاسې لپاره بیا چمتو ده او تاسې ته به درکول کېږي او که چېرې په خوله وغواړې مقصود دې د الله رضا نه وي نو ته خپل مقصد کې بیا خطا شوې په دنیا کې به صحیح ده تا ته به بس هم درکول سي معاش به دې هم لوړ سي امتیازات به دې هم لوړ سي خو که چېرې الله تعالی ناراضه وي خدای نخواسته نو بیا به د دنیا کې د امتیاز اخیستی آخرت مو خدای نخواسته تباهي یعنی یوازې په دې خاطر دا د موږ تاسې لپاره تر ټولو بهتر او غوره کار دا ده چې په اسلامي نظام کې زه داخل یم او د اسلامي نظام یو سپاهي یم دا موږ ته له هر څه شي نه کفایت کوي کافي ده د داسې نظام یو خدمت کوم چې هغه په داسې قربانیو سره راغلی چې په دنیا کې نور ساری نشته رب العالمین شما را 710 نفر که امروز اینجا فارغ میشن با یک مقصد مقدس شما را انتخاب کرده اخلاق با ملتتان ملت ما و شما خیلی رنجیده و تکلیف زده است 43 سال میشه این ملت هم مهاجر شد هم معیوب شد و هم بندی شد هم شهید شد هم بیوه مان هم یتیم مان که حسابش نیست ولی ضرورت به این است که مجاهدین ما بالخصوص در مقابل ملت اخلاقی زیبا را اختیار بکنند امارت اسلامی ما با مسلمانان روبرو است یعنی تمام کاروبارش با مسلمان است وقتی که رسول گرامی با کافر اخلاق خوب میکنه چی فکر داریم با مسلمانان نکنیم باید 100% شود اخلاق زیبای ما و شما بهترین ذریعه است که ملت از خود بکنیم بهترین ذریعه ازی است که نظام اسلامی حاکم را مستحکم و قوی تر بگردانیم واقعا یک فرصت بسیار خوبی برای مجاهدین میسر هستند واقعا در افغانستان الحمدلله در تمام سرتاسر افغانستان امروز شما میدانید که همچنین با معسکرها و همچنین آموزش‌ها مراکز آموزش در همه ولایت‌ها هستند
از خاطر که ما و شما کوشش کنیم که همه نظام خدا از روی فوجی، از روی نیروی مسلکی و نظامی قوی‌تر بسازیم. اکنون الحمدلله فرصت خوبی برای ما و شما، این فرصت اتحاد و وحدت را الله تعالی برای ما و شما میسر گردانیده، نصیب گردانیده. از این فرصت ما و شما بهتر خوبتر از فرصت ما و شما کار بگیریم که ما و شما میدانیم که در این فرصت در اتحاد و وحدت و اتفاق که الله تعالی بر ما و شما میسر گردانیده و تماما احکام شرعی و موافق اسلامی و در نظام اسلامی از حاکمیت شرعی نظام اسلامی ما و شما در هر میدان واقعانه و قاطعانه دفاع بکنیم. تماما افغانها را در چتر همین نظام اسلامی و جمع همه افغانها را نگاه بکنیم. از که ما و شما کوشش بکنیم که نظام خدا، نظام اسلامی که امارات اسلامی که در افغانستان هست و همه قوم و همه اقوام و هر سمتی که باشه اینا ما و شما قوی و سالم و مقتدر اینا ما و شما جور بکنیم و نظام خود را روز به روز تحکیم و یقینی سازیم. الحمدلله ما تعلیمات معسکر، فن صلاح، دیگر تظاهرات، جمع نظام و تعلیم قدم انشالله همگیش انشالله به امید الله یاد گرفتیم. ما در بخش عقیدتی، مسلکی و تکنیکی تعلیم یافتیم که بعد از این می توانیم من حیث یک سربازی مسلکی در ایفای وظیفه نماییم. در یوم است که زه دلته تعلیم کوم، ماشاءالله ښه درسونه او خو مسلکی درسونه ول، نو دغه چتپاین عملیاتی و او غزما و او بخش مزاره و نو بوکسم د تمرینات ډیر درسونه، شکر الحمدلله او ماشاءالله ډیر ښه ولاړو او ان شاء الله تعالی موږ په آینده کې مناسب تکړه وسو او څومره چې درسونه موږ باید همیشه همداسې آماده یو. نو دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تعلیمي قومنداني دا د دغه زون د 5 ولایاتو مربوطه تعلیمي قومنداني د جوزجان، د سمنګان، د سلیپور، د فاریاب، د بلخ ولایت ته. نو د دغو سربازان د جمله د ټولو دلته چې وو څه باندې 200 کسه وو چې الحمدلله هغه مسلکي او عقیدتي درسونه نه فارغ سول. او د دې په ضمن کې موږ یو بل دوره هم لرو، یو میاشتنۍ دوره داسې امن عامه کنډک ده، د هغو داسې 50 نفرو په تعداد باندې هغوی هم دوره اوس فلحال شروع ده موږ سره. دلته چې موږ د اسلامي امارت په راتګ سره الحمدلله په دغه تعلیمي قومندانۍ کې تقریبا جمله 15800 کسه موږ له دې مرکز نه فارغین لرو چې هغوی د داخل مرکز کې دلته هم هغوی ته زده کړې ورکړل شوي دي، بعضې دورې ورکړل شوي دي یا سیمینارونه، او بیرون له دې مرکز نه په ولایاتو کې هلته موږ دورې کورسونه ورکړي دي.